نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحیم. قضا سوي لمونځونه څنګه راوګرځي؟ د دې د راګرځولو څه طریقه ده؟ یو کس توبه وکړه او بیا غواړي چې هغه خپل قضا سوي لمونځونه ټول راوګرځي، نو دی په څه طریقه سره راوګرځي او په کوم وخت باندې راوګرځي؟ په دې کې دوې خبرې دي. که چیرې دنه 5 لمونځونه یا 5 نه کم قضا سوي وه، دې ته صاحب ترتیب وایي. بیا به دی دا لمونځونه په ترتیب سره راګرځي، لکه اول د سهار، بیا د ماپښین، بیا د مازدیګر دغسې. او که چیرې د 5 نه زیات قضا سوي وه، بیا درته اختیار دی، د هر وخت لمونځ هر وخت ادا کولی سي. لکه د سهار په ټیم کې د سهار لمونځ هم راګرځولی سي، د ماپښین په ټیم کې د ماپښین لمونځ هم راګرځولی سي، د ماښام په ټیم کې د ماښام، د مازدیګر په ټیم کې د مازدیګر، په دې ترتیب سره هم کولی سي. او یا داسې کوي چې د سهار په وخت کې د ماپښین دا راګرځوي، یا د ماپښین په وخت کې د ماخوستن دا راګرځوي، داسې هم کولی سي. او د وترو قضایي به هم کوي. وتر چې کم دی د 2 قضایي به هم راوي، او صرف د فرضو قضایي به راوي، د سنتو قضایي نسته. او دا لمونځ هر وخت ادا کولی سي ما سوا 3 وختونو نه، چې یو د لمر راختلو وخت دی، او یو د زوال وخت دی چې کله لمر پر سر ودرېږي، او یو د لمر ډوبېدلو وخت دی. 2 نه علاوه نور هر وخت دا لمونځ راګرځولی سي. نیت د قضایي لمونځ داسې دی، بالفرض د سهار لمونځ کوي، دی به نیت داسې کوي چې زما په ذمې د سهار څومره لمونځونه چې دي، په هغو کې اولني لمونځ قضایي کوم. دا په دا ترتیب سره به کوي. یا د ماپښین لمونځ چې کوي، چې زما په ذمې د ماپښین څومره لمونځونه چې دي، په هغو کې اولنی لمونځ قضایي کوم. دا نیت به کوي. اوس د دنه څومره لمونځونه قضا سوي دي او دی به څنګه حساب ورته کوي؟ که چیرې ډېر لمونځونه ځینې قضا سوي وه، د ده عمر 13 کاله و، 40 کاله و، نو دی به خپل په اندازه سره چې زمانه د سهار لمونځ څونې قضا سوی، د ماپښین دا څونې قضا سوی، د ماخوستن دا څونې قضا سوی، خپل اندازه به ولګوي چې ما په کوم لمانځه کې ډېره سستي کړې ده. که چیرې د سهار لمانځه کې سستي کړې وه، بالفرض اندازه دې ولګوي چې 1 کال ما د سهار لمونځ مثلا چې سره یې راجمع کې، په د 40 کالو کې سره د سهار لمونځونه راجمع کې 1 کال ما د سهار لمونځ نه دی کړی، نو 380 لمونځ راځي. دی به کاپي راواخلي، په هغه کې به 380 لمونځونه ولیکي. داسې حساب به تر 1 نه نیولې تر 380 پورې به یې ولیکي. نو چې دی هر وخت د سهار قضایي راګرځوي، هغه 1 دی ماینس کوي. 2 لمونځونه یې راوګرځوله، بیا د 2 ماینس کې، 3 لمونځونه یې راوګرځوله، بیا د 3 ماینس کې. په دا ترتیب سره تر اخره پورې دي ځي. یو سړي د ماپښین لمونځونه کم قضا کړي، د هغه نه ماپښین لمانځه کې تکړه و، بالفرض د خپل د عمر 6 میاشتې دی وباسي، چې 6 میاشتې مانه د ماپښین لمونځ قضا سوی دی، نو دی بیا هغه راځي 180 لمونځونه د ماپښین، 180 پورې دی حساب ولګوي. بیا چې کم د ماپښین لمونځ ده کوي، داسې دی ماینس کوي. اوس په دې کې ځینې داسې غالب ګمان باندې رواني لیکي نه د هغسې قضایي راګرځي، نو هغه یو څو وخت هغه جذبه چې کومه یي، هغه یي بیا د هغه نه بعد سستي ور ولېږي، نو د ده نه دا قضایي لمونځونه چې کوم دي دا پاتې سي. بیا یو څو وخته بیا دا اراده وکړي چې زه به قضایي لمونځونه بیرته خپل دا راګرځوم، نو بیا دی په دې حساب کې لږ تشویش کوي چې ما به څونې راګرځولې وي، څونې به پاتې وي. کاپۍ کې چې کوم ولیکي چې د ده نه مابین کې څه وخت پاته هم سي، بیا به دی دونې اندازه چې ورته یي ما تر دا ځای پورې ماینس کړي دي، تر دا ځای پورې ما قضایي راګرځولې ده، بیا د هغه نه دې خواته دی بیا دوباره چې قضایي کوله، بیا د شروع کې ماینس کوي دي، نو په دې کې بیا څه تشویش نه وي. او د هغه رقم د مازدیګر حساب دی هم ولګوي، د ماښام حساب دی ولګوي، د ماخوستن حساب دی ولګوي، چې څونې ده اندازه ده. په دې سره خو هغه ځای ته بالکل سړی نسي رسېدی، څونې لمونځونه چې قضا سوي وي، لمسم اندازه سړي ته لګېږي چې ما نه دونې قضا سوي دي او دونې مې بیرته راګرځولې دي، دونې پاته دي. نو ښه طریقه یې دا ده.
چې په دا طریقه سره یې راوګرځئ.